د مزار شریف ښار په حوزوي روغتون کې د یاد روغتون د پاکوالي په موخه عمومي حشر ترسره شو. په دې حشر کې د عامې روغتیا رئیس په ګډون د حوزوي روغتون ټولو کارمندانو برخه لرله. د بلخ ولایت د عامې روغتیا مسؤلانو او کارکوونکو د روغتون په بیلابیلو سیمو کې عمومي اشر ترسره کړ. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا وایي چې چاپریال ساتنه د دولتي ادارو او د ښاریانو له مکلفیتونو څخه ده ترڅو په خپله سیمه کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو مخنیوی وکړو. از اینکه شفاخانه تعداد مریضا هم زیاد شده، پرسنل خدماتی واقعا کم است، لود مریض زیاد است. اینکه زیادتر انتاناتی است که ما به نام انتانات شفاخانه‌ای یا انتانات نزوکومیال یاد میکنیم که مریضایی که وقتی که یک مشکل دیگه داشته باشه داخل شفاخانه میه، اگر شفاخانه پاک و نظیف نباشه امکانش است که مریضا مبتلا شود. په همدې حال کې د روغتون دوو مراجعینو محمد صبور او صالحي ویل په عمومي اشر کې ګډون او چاپریال ساتنه د هر وګړي مسؤلیت او دنده ده چې له دې اقدام سره به د ساري ناروغیو د خپرېدو مخه نیسو. دکتر صاحب الحمدلله خوب سم صحیح نگاه میکنم و دست از اینا راضی هستیم. تشکر از دکترها، از همین نرس‌ها میکنیم که واقعا زحمت کشیدن. از وقتی که آوردیم تا یال بهترین فرصت به ما مهیا شده که تانوز شکر مادرم با ما هسته. د یادونې وړ ده چې د ابوالي سینای بلخي روغتون د زون په کچه فعالیت کوي. دغه روغتون 850 بستره لري او دغه روغتون ته هره ورځ له 15,000 ډیر ناروغان مراجعه کوي.